د مؤمن یو خاص صفت دی چې دغه د زړه نری وي. په قرآن کې به ډېرو ځایونو کې الله د مؤمنانو د صفت ذکر کړی چې د هغوی د زړونه نرم وي، چې قرآن واوري د الله خبرې واوري په ژړا شي، د عذاب خبرې واوري په ژړا شي. هغه ژړا چې انسان عذاب رایت کې قیامت رایت کې په ژړا شي، او هغه ژړا چې انسان جنت رایت کې په ژړا شي چې زما ځای به پکې و که نه. هغه ژړا چې انسان د الله سبحانه وتعالی کلام واوري الله ته یو شوق پیدا شي دی په ژړا شي. دا اوچته ژړا ده او دا د مؤمنانو خاص صفت دی. الله سبحانه وتعالی د پیغمبرانو د صفت ذکر کړی، د پیغمبرانو چې هغوی کله د الله کلام واوري نو جاړي. ځکه الله په قرآن کې وایي اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الله وی کله چې په مخ کې د رحمان د کلام تلاوت وشي نو هغوی په سجدو کې پرېوځي او جاړي. دا د پیغمبرانو صفت دی. الله سبحانه وتعالی د هغه خلکو حالات نقل کړي دي لکه نجاشي د حبشې هغه باچا چې مسلمانانو هجرت کړه ولته بیا د هغو ډېر اکرام او عزت وکړو بیا مسلمان شوی نو د هغوی په باره کې بعض ایتونه نازل شوي دي په دې قرآن کې. الله څه وایي وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ او کله چې دوی واوري هغه څه چې پیغمبر ته نازل شوي. پیغمبر ته څه نازل شوي؟ وحی ده، قرآن. نو کله چې دوی قرآن واوري نو څه کېږي؟ ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. الله یې پیغمبر وی بنې ته د هغوی سترګې چې د هغې نه به اوښکې روانې. مخلوقات او د چېرې چې د انسانان جړ خو موږ له په موږ چې د قرآن او حدیث اثر ونه کړو ته به چې بس موږ پته نشته چې کومه درجه کې یا خو موږ په ځان باندې ډېر یقین یا به زموږ په د ایمان باندې په د خپل ایمان به زموږ ډېر یقین چې د ایمان به موږ 100% جنت ته رسوي. انس رضی الله عنه خطب رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ما سمعت مثلها قط. رسول صلی الله علیه وسلم پر خطبه وکړه خو دې خطبه وکړه چې ما دې خطبه د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې نو ما چې به خطبه وکړه. فقال بیا اخر کې دوی لو تعلمون ما اعلم کچره تاسو ته خبر معلومه وي کومې چې ما ته معلومې دي لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. تاسو به ډېر زیات جړلې وي او خنداګانې به هم لږې کړې وي. فغطى اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وجوههم. د رسول صلی الله علیه وسلم مرګرو د صادري په خپلو مخونو باندې راواچولې د مخونه یې پټ کړي ولهم خنین او د دې جړاګانو د اوازونه راوتو ورته هغه د زاري هغه او د جړا هغه اوازونه راځي هغه شان اوازونه دوی راوتو مخونه پټ کړي او په صادرو کې د خطبې نه متاثره شو. دا مؤمنان دي بس صالحان خلک نیکان خلک زموږ سلفونه شپې ورځ به یې جړل او چې چا به یې تپوس وکړو ته ولې جاړې نو جاړم د یېرې نه داسې نه چې الله مې د ګناه په ځي کې ویننې داسې نه چې الله مې د ګناه په ځي کې ویننې نو بیا به سره زه میلاو شم او که ما ته چېرته ووایي چې زه درته په غصب کې یم زه لرې کېږي زما د مخې نه نو زه به څه یم الله ته. تاسو دا سوچ کړئ تاسو الله سره میلاو شئ په څه حالات کې به الله به زموږ نه خفه وي الله به راځي چې د سوچ هم کړی دی چې یو سړی والعیاذ بالله د الله سره میلاو شي او الله ترې خفه وي
او الله ته به غضب کړي ورته وایي جوړه کېږه زما د مخې نه دا به د آخرت کې وویلی شي ده به څه حال چې دا سوچ هم کړی الله سبحانه وتعالی دې د آخرت دا سوچ او فکر د الله زموږ په زړونو کې پیدا کړي امام سفیان رحمه الله ډېر به ژړل نو چا ورته ووي هسې ته به ژړا شي داسې مجلس کې به ناست به ژړا به شو وي ته ولې ژاړې وایي زه ژاړم په دې داسې نه چې د مرګ په وخت کې رانه الله د ایمان وانه اخلي او دا څوک دی په دین کې ایمان دی خدای به دې خبره جاړي چې داسې نه چې زما د ایمان چېرته الله وانه اخلي هغه به دې خبره په سوچ کې نو ژړل به یې چې داسې نه الله رانه د ایمان وانه اخلي اسماعیل بن زکریا هغه وایي چې حبیب بن محمد حبیب دا د اسماعیل د ده ګاونډي و وایي ما به سهار ماښام د ده ژړاګانې په خپل کور کې اورېدې ژړل به یې ډېر نو ما یې ورځ د دې وړو نه یې تپوس وکړو د دې کور والا ما تپوس وکړو چې ګوره د څه مسله ده دی ډېر ژاړي وایي ما ورته چې ما شأنه یبکي اذا امسا ویبکي اذا اصبح سهار هم دی ژاړي شپې هم نه ژاړي دا اسماعیل څه چل دی دله څه چل دی دا ښځې ورته وی یریږي په الله مې قسم وي دی یریږي څه نه وی په الله مې قسم یریږي ما ته وایي پته ده چې سحر شي وي ما ته وایي چې کیدای شي د ماښام په ماره نه شم دا به زه الله ته مخامخ کېږم او وی ماښام چې شي وي دی په ژړا شي وي چې کیدای شي سحر رانه شي دا خو به زه الله ته مخامخ کېږم ویم بس ټول ژوند دا غریب په دې کې تېر شو او یو ورځ لاړه الله سره ملاقات وکړو مخامخ شو خو د دې نه یېرېدو چې زه به الله ته مخامخ کېږم موږ چې دا سوچ کړی چې کیدای شي سحر له موږ په دې دنیا کې نه یو الله سره د مخامخ کېدو نمبر یې زموږ یا کیدای شي نن د شپې زموږ نمبر کیدای شي لږ څه بعد الله سره مخامخ کېدو نمبر یې زما او ستا کیدای شي که نه شي کېدی نو بیا ولې نه یېرېږئ تاسو عطا السلیمي البصري هغه به ډېر ژړل الله د یېرې نه د یو امام تېر شوی نو چا ورته ما هذا الحزن وي دا ته څه کې دا غم او دا ژړاګانې په مخې ته ژاړي هغه ورته الموت فی عنقي مرګ راته په غاړه دی یعنې مرګ به راځي او دویمه دا چې والقبر بیتي او قبر مې کوم ځای کې دی کور مې دغه قبر دی وفي القيامة موقفي او د قیامت په ورځ به ودرېږم الله ته او په پول صراط د جهنم په دې پول باندې زما لار ده لا ادري ما يصنع بي ما ته پته نشي چې څه به کېږي نو ژاړم به نه مرګ مې په غاړه دی او قبر مې کور دی په قیامت کې ودرېده دي د جهنم په پول باندې اوړېده دي او ما ته پته نشي چې کېږي به ما سره څه نو زه به وژاړم نه بس خلک ته غلي شي دا خبره خو سوچ خبره سعد ابن الاخرم هغوی زه عبدالله ابن مسعود رانه سره یو ورځ روان یو ورځ مانځه ته مخکې شوی او سورة المطففین شروع کړه ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون لا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم الله وی دا خلک نه یېرېږي دا کوم چې په ناب او تول کې کمې زیاتې کوي چې دوی به یو غټې ورځې ته راپاسي نو بیا مخکې الله څه وایي عبدالله بن عمر نه چې کله دا آیت وایي دا يوم يقوم الناس لرب العالمين ويا غورت چې خلک رب العالمین ته ودرېږي نو بس عبدالله بن عمر په ژړا شو
او مخې ته د قرآن نشو پوره کولی مخې ته تلاوت نشو کولی اواز یې بالکل بند شو نور یې نشو ویلی ځکه چې جړه یې دومره جړه ودرېدنه یو آیت په هغه باندې دومره اثر وکړو دې ته وایي مؤمن هغه دې چې جړه یې د رب العالمین د یېرې نه ابو هریره رضی الله عنه کله چې وفات کېدو په جړه شو خوا کې ورسره کسان ناست وو زن کدن کې دته وی ته ولې جاړې هغه وایي اما انی لا ابکي علی دنیاکم زه ګورې ستاسو به دنیا پسې نه جاړم ستاسو به دنیا پسې خو زه جاړم په دې چې سفر ډېر اوږد دی او سامان توخه راسره لګی ده سفر چې اوس په کوم سفر روان یم ډېر اوږد دی او ما سره سامان لږ دی اوس په جړا شو الله اکبر چې ابو هریره سره سامان کم وي نو زما اوس تا سره به څه سامان وي